ته به بیا په ما هماغه حالت راولې. خو اوس دیم چې رهبران جګیږي اگر فلانه قطع ما کمک کنه ما میرم داخل افغانستان. که همدغه غږ طالب په 20 کلونو کې کړی که فلانی هیواد موږ سره کمک وکړي موږ امریکان ماتو د 20 ټاپونه دې تېرول. زه دې ولې دغه خلکو ته پرېښودلم. خو طالب سره خو کلشینکوف نهایتا غټه وسله د واسلینو خو طالب سره خو کلشینکوف نهایتا غټه وسله د واسلینو بیلار. یاره ته له واسلینو نه دومره ډارېږي چې ټول ملک دې ورته پرېښوده. خو ډرون در سره و، اپاچي هلیکاپټر در سره وې، B-52 در سره و، د امریکا مالي ملاتړ در سره و، جنرالان در سره و، پوج در سره و، ناټو در سره و، ایساف در سره و. یو د واسلینو بشکې ته تا په 9 ورځو کې ټول هیواد پرېښوده. دا واسلین به دومره خطرناکه شی نه وي. یو څوک چې د واسلینو له ډبې نه تښتېدلی هغه بېرته د ځای یو چا نه درشي. زه په کابل کې وم، ما هلته 3 میاشتې مسؤلیت کړی. د قسم په خدای ما له سفریه قطعې پوجانو ته ویلې چې د خدای روی کړي دا اوس هم در سره موقع ده. دغه امریکایان دي پکې شپېلې د افغانستان په تاریخ کې ولې یو دانه په د خپل غاړه کې د لړا ماکس هم چاپ کړی و او د باروتو ډیپوګان په بل مخ نه وای کړی. د افغانانو ته پاتې کېدل ولې مو داسې وکړل؟ دوی جواب نه درلوده ځکه د مونږ د میلونو د توپک میلونه دوی له تندیو سره و. بالاخره هماغه شو چې په 10 د اګست باندې د ریټر نه په دغه میدانوي کې وویستل او تیارو ته یې جګ کړل لکه څاروی غوندې پکې او د قطر په دښته کې تر اوسه پورې انتظار کوي. څومره نور امریکان بې عزته کړي، څومره مو خارجان نور بې عزته کړي چې تاسو پان واخلئ. او که تاسو وایئ چې موږ په افغانستان کې ریښه لرو، مهرباني وکړئ سبا اعلان وکړئ ورته طالبانو په خلاف بغاوت ده چې زه وګورم چې څومره خلک دې بغاوت ته راځي. شربات به م زه ورته ویسم، یخې اوبه به م زه ورته ویسم، د ترانسپورټ زمینه به م ورته برابره کړم. او که دا نه شئ کولی د خدای روی وکړئ دغه 15 کسه افغانان دغه ارامه ژوند ته پرېږدئ. هېڅ هېواد په یو وار نه ده جوړ شوی. زه په دې باندې پوهېږم چې په افغانستان کې به متعدد مشکلات وي، د نجونو له مکاتبو نه نیولې تر اقتصادي مشکلاتو پورې دا ستونزې شته. اما دا په دومره کچه باندې نه دي چې زه د احمدشاه مسعود یو ماشوم زوی ته چوشکې په خوله کې د هغه ته لبیک ووایم او راشم تر څنګ یې ودرېږم چې ته راشه اوس ماته حکومت جوړ کړه، زما اقتصاد جوړ کړه. د افغانستان اقتصاد جوړولي خو دا اوس فلحال د ګاونډیو هیوادونو کرنسي ته مو ګوره او د افغانستان ته مو ګوره، هلته هم کارونو ته وګوره. په افغانستان کې مو ګوره یو هیواد چې 40 کاله جګړه پکې تېره شوي، اوس د معمارۍ کارونه پکې رواني، اوس پکې معدنو باندې کار رواني، اوس پکې کوشتېپه تکمیلېږي، اوس پکې ښارونه او سړکونه جوړېږي. آیا زه تاسو ته قسم درکوم چې دې خلکو به نه ویل 6 میاشتې بعد به طالبان سقوط کوي؟ موږ خو هغه 6 میاشتو ته بیا د مقاومت جبهه د جوزا میم مونږ کاډې تړلې وې، زندان مو پکې تېر که بېرته م راووتلو، نه مو مقاومت ولیده نه مو استقامت ولیده. هغه خوري په 2001 کې خوړه تر اوسه پورې خوري. نو د خدای لحاظ وکئ، راځئ دغه مشکلات او دغه خلک مه پروموټ کوئ، په دغه شیانو باندې اصلا موضوع مه جوړوئ. زه تاجک یم افتخار پې باندې کوم، زه هزاره یم افتخار پې باندې کوم، زه پشه یم افتخار پې باندې کوم. زه قسم په خدای د پشیانو یو غیرتي یو قهرمان یو په هیواد میان سړی له پښتون خاین نه 100 واره ورته احترام لرم. مونږ ټول یو یو، هېڅ کوم مشکل نه لرو. دا اوس په دفاترو کې په ټولو رسمي دفاترو کې لاړ شئ تاسو عریضې په پښتو په دري باندې کېږي. هر هغه کمپیوټر کار، هر هغه عریضه نویس چې په فارسي باندې لیک لوست کولی هغه یې په دري باندې کوي، څوک یې پښتو کې په پښتو باندې کولی شي. کم از کم همدغه خبیثان پرون راجګ سوي وای هله چې موږ د پاکستان ملاتړ کوو. وایي ځکه یې ظالمه یو 100 وارې ملاتړ، خو موږ ته خو بس دومره په کار ده چې یو څوک کانټینره د واسلینو بې لرې راوغواړو. موږ ته خو تاسو ایمان بیا معلوم چې خالي ګوته در غواړه کړو د تیم بیا هوا وتلي. نو زه دغه وایم چې افغانستان د ټولو افغانانو کور ده. دا هیواد مه ورانوئ، دا هیواد مه ویجاړوئ، دلته تفریقې مه اچوئ. من افغانستم افغانیستم، دا قسم په خدای د موږ او تاسو په زیان باندې ده. والله بالله که خارجیان موږ ته هیواد جوړ کړي چې تر څو په خپله مټې نه وي پسې رانغښتي.
بل د دغه نظام کې چې څوک کار کوي په دې نظام کې کار کول د ځان دپاره عبادت وګڼئ. دغه یو چې طلایي فرصت ده. ډېر د نظام واکمنان د وستورې خاورې په باندې انبار دي، ارمانونه کوي، اولادونه ارمان کوي چې کاشکې موږ خدمت کړی وای. د خدمت زرین چانس ده درته د عبادت په نیت باندې د افغانانو خدمت وکړئ، افغانانو ته کار وکړئ، واسطه مه کوئ، خپلوي مه کوئ، اهل د کار ته کار وسپارئ چې تر څو افغانستان جوړ شي. د تا د تره زوی، د تا د ماما زوی، د تا د بدې ورځې سړی نه ده، اما دغه نظام که موجود د تا عزت به وي. که د دغه نظام خدا ناخواسته ګیلم ټول سو بیا د والله بالله که څوک ژوندی پرېږدي، نو د ځان په خاطر او د دغه نظام او د دې خلکو د عزت په خاطر باندې شپه او ورځ په ځان باندې یوه کړئ او د افغانانو خدمت وکړئ. که ښاروال ده، که زراعت ده، که دفاع ده، که ترانسپورټ ده، ټول د عبادت په نیت باندې د دې هېواد خدمت وکړئ. دلته بیا یې ولیکلي 4 ښځې. وروره ګله ته یوه نشي چلولی، یوه نشي ساتلی، داسې ځوانان ستاسو 3 او 4 کوي. نو خدای پاک دې توفیق ورکړي. دغه د ښځو مسله ده، فعله مسله ده، دا ځان ته مسله ده. هر څوک یې کولی هم نشي چې بیا یې چې وکړي بیا یې ساتلی نشي. وروره مونږ یې هم کولی شو، هم یې ساتلی شو. تظاهراتو کې، جلوسو کې مطلب یې دا دی چې د امیر المؤمنین او همدارنګه د دفاع وزیر صاحب دغه نه داسې خاص دغه نه راځي عکس العمل. عکس العمل څه رقم؟ یعنې تاسو وایئ چې وغندل شي او چغې ووهي که نه؟ مطلب یې دا چې مطلب یو لیکنه خو دې پرې وکړي، ځکه چې دا انتقادات همیشه کوي. لیکنه امیرالمؤمنین شیخ صاحب کله ټویټر لري چې هغه لیکنه پرې باندې وکړي. دفاع وزیر هم ټویټر نه لري. زمونږ مشران چې دي هغه فیسبوکي مشران نه دي، لکه اشرف غني. یا اشرف غني خیر د مونږ مشر د سپین ږیری هم ده، لکه دا کولابیانو غوندې چې بس جیکسي او چغې وایي که ما افغانستان میګیرم. په دې نه کېږي. زه وایم د عمل کولو وخت د مونږ باید عمل وکړو. 20 کاله جمهوریت پاکستان خلاف چغې وویلې مګر پاکستان یې مات نه کړ. 20 کاله نجیب کمونیزم چغې وویلې پاکستان مرداباد، پاکستان مرداباد، مګر پاکستان هېڅ هم ونه کړ. اټومي قوت سو. څومره چې د جمهوریت په وخت کې پاکستان اقتصادي رشد کړی ده، 30 میلیارده ډالر یوازې دوی د راهدارۍ له لارې په 20 کلونو کې افغانستان ته د ناټو په سپلای باندې اخیستي. هره میاشت هر کال 1.8 میلیارده ډالر دا د بارډر منیجمنټ په نامه باندې له امریکانو نه اخیسته. بیا همدغسې دا نور تجارتونه چې له پاکستان سره و مونږ بدیلې لارې نه درلودلې چې یو ورځ به یې تورخم دروازه یا د بولدک دروازه بنده شو. دلته په افغانستان کې قیمتونه اسمان ته وختل. نو زمونږ مشران د عمل مشران د هېڅ وخت به دوی زویم د هغوی برید بې جوابه نه وي پرېښي. او دا اوس ټاکه ټوک هم چې روان ده که نه، لکه مونږ یې څه کوو، خو مقصد ټک ټوک پکې روان ده. نه په بلوچستان کې کراري ده، نه په پېښور کې کراري ده، نه په باجوړ کې کراري ده، نه په کراچۍ کې کراري ده، نه په پنجاب کې کراري ده. فهیمه وروره دا د دوی خپل مسایل دي که نه؟ مطلب یو کیسه خو روانه ده. نو زه وایم چې دا کیسه روانه وي تر چغو به دغه ښیي که څنګه وادې اورېده. لکه د مونږ ګاونډی هېواد ته لکه مونږ دا حق ځان ته نه ورکوو چې د چا په داخلي چارو کې مداخله وکړو، خو بیا هم دا خوله ده نه درېږي. نو څنګه یې کوو؟ مهرباني کاکړ صاحب پوښتنې که لرئ یا ته مننه. زه غواړم جنرال صاحب ښراغلاست درته وایي. جنرال صاحب موږ که ووایو چې د امیرالمؤمنین صاحب څخه ولې یو خبره د افغانستان د ادرس څخه نړیوالو ته نه کېږي، ممکنه دا معقوله خبره وي، ځکه دغه ډېر عمل خبرې کوو، دغه تاریخ مو ټول په دغه عملو باندې سیخلی دی، خو ګټه موږ ته د دې عمل تر اوسه پورې ثابته نه سوه. د عمل ګټه موږ ته په 1 کال کې 2 کاله 15 کاله کې به ثابته کېږي. زه څنګه کولی شم د افغانستان په سطحه باندې یو امیر لرو، دفاع وزیر لرو، داخله وزیر لرو، حال دا چې هغوی د وزارت تر کچو پورې نه بلکې هغوی د افغانستان په سطحه باندې مسؤلین دي. هم په دینوي لحاظ و د خلکو ته باید مسؤله وسی، هم په سیاسي لحاظ، هم په اجتماعي لحاظ، هم د پښتونولۍ د کلتور په لحاظ باندې د خلکو ته باید ځوابګوی وسی. پاکستان لګیا دی ټول نړۍ ته قناعت ورکړی ده چې تاسو ته به راځي که نه یاره. زه خو درځي. زه خیر جنرال صاحب صحیح ده، ځواب نه راکوي. زه سوال نه حاجي صاحب شاهین راغلی دی، ښه راغلاست ورته یې ووایه که څه پوښتنه لري. اواز د کټ کټ کې درته بیا د سوال راته وکړې، لاندې وکړې
په ما داسې مور سر نه ده تړلی وروره چې زه به وډار سم، خو سوال دی بالا که زه پوه شوی یم. جنرال صاحب پاکستان لګیا دی په نړیواله سطحه باندې د میډیا څخه رانیولې تر سازمانونو پورې، د اسلامي همکارۍ سازمانونو پورې، تر همسایګانو پورې او د اسلام تر مرکزه پورې د سعودي عربستانه دا ټولو ته قناعت ورکړی چې موږ د افغانستان د ادرس څخه په دغه کې یو په خطر کې یو او نړۍ ته هم دا خطر دی او ټولو نړۍ ته یې دغه پیغام ورکړی دی. خو زموږ د داخلي چارو څخه راشروع څو تر بهرنیو پورې چې کوم سیاست مو روان کړی د افغانستان د ادرس څخه زموږ مشر زموږ امیر المؤمنین یو ورځ هم په نړۍ باندې غږ ونه کړ چې افغانستان ستاسې دپاره امن ده، تاسې ته موږ هېڅ نو مشکل نه جوړو، نه غواړو موږ سره څوک ستاسې د ادرس څخه په موږ باندې کوم ته زموږ ته یو خطر کې اوسي یا موږ هم نه غواړو تاسې ته یو خطر. باندې سم د دې به لاند جواب درکړم، لاند جواب درکوم. نړۍ د موږ په ژبه نه پوهېږي، پښتو باندې په انګلیسي نه موږ نه پوهېږو. زه دا کیسه همدغسې ښه ده د موږ په افغانستان کې د امن وي. اوس هغه د خبره غوږ شه، اوس ټوله نړۍ کې اور بل ده که نه؟ یوازې د هرمز تنګی ده په ټول ادراز غپ اچولی ده. وروره موږ به خپل حکومتونه کوو، دوی په اوکراین کې جنگ ده، روسیې کې جنگ ده، په سعودي باندې بمبار ده، په قطر بمبار ده، په ټوله دنیا کې. او دا د موږ ګاونډی هیواد چې ده دا خو هسې هم د تینو خوا د ورېده یو څه کار پکې روان ده. نو اوس افغانستان امن ده، ولې موږ د چا په کار کې کار لرو؟ ګاونډیان هم خبر دي چې موږ ته خطر نه ده، بل هم خبر ده، ټول خبر دي. بوسې لاندې نه به اوبه نه سره تېرو. بس لنډه خبره دغه ده چې هغوی زموږ په ژبه نه پوهېږي، موږ د هغوی په ژبه نه پوهېږو. بس خلاص ترجمان مو منځ کې سته نه. اوس که یو ترجمان پیدا کړو لکه خلیلزاد یا لکه بلبل، هغه بیا پکې منافقت کوي، غلطه ترجمه کوي، له دې نه ښه ده چې دا خولې مو بند دي. موږ ته دغه توصیه ده، موږ هم خولې بندې کړو که نه؟ هره که څومره چغېږي وروره ګوله داسې نر غوندې چغېږي خو غږ دې څوک نه اوري، ځکه په خبر دې نه پوهېږي. او دا صحیح ده، دا خبره صحیح ده. د یو خبرې په ځواب کې د هم صحیح ده هلته درز و غاپ روان ده د دوی خپل په منځ کې، موږ هم باید خاموش اوسو. دا خبره دې صحیح ده، همسایه بیچاره په تکلیف دی. را فکر کوو دغه لیونیان دي وروره ګوله داسې بلا توغندي ورسره دي. ما یو څو وخته مخکې یو بوشکه هغه کړی، بیا بندي وم، همالته خوش شم چې دې خلکو ته یو د ظالم بچیانو دا څه عالم شروع کړی د نام اسرائیل پرېښود، د نام کویټ پرېښود، د نام بل چې دو خواته را فکر نه سي دغسې په خپلو کې سراړه هم کړي. وروره خوله بنده کړه. حاجي صاحب شاهین ستړی مشر وروره په خیر راغلي، مهرباني مې خلاص کړه، څه ویل غواړي پوښتنه لري؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله دې وکړي چې ټول ملګري به روغ جوړ وي، جنرال صاحب به هم روغ وي، کاکړ صاحب او رحماني صاحب او اتل صاحب په بروډ کې څومره ملګري ناست. نو ولاکه موږ کې خو داسې پوښتنه یې جنرال صاحب نه یې وکړو، نو جنرال صاحب خو د موږ په سر کې سترګې ده. قربان دې سملا مې د ولچک او زولنو زخمونه نه دي جوړ سوي، لیونیه مازغه خراب دي، لیوني څه چل ده چې زه د دې نظام نیمګړتیاوې تاسو ته وایم. خولې باندې کوي، خدای مې خوار نه که. جواب کې ډېر څه پراته ول ګورې کا ما یو سوال د اجازه راکړم. دا ډېر غلط پیغام ورکړي جنرال صاحب ډېر غلط. لږ صبر وکړه وروره، ژورنالیست په کابل کې ناست دی، ودرېږه یو منټ خبرې ته غوږ ونیسه. په کابل کې ناست دی، که د وزارت ادرس نه وي در سره زه به یې درکړم، ورسه په وزارت کې پوښتنه وکړه. هلته په وزیر بیان ستا، هلته د امیر ایمیل ورته وکړه. آی خیر سي ته وروره جان دلته راځي له جنرال صاحب نه پوښتنه کوي چې ولا پلان کوي څه خیلو، خو ورسه هغه وزارت د په کابل کې ناست دی. عبدالله عظام نه چا پوښتنه کړې وای دا د مجاهدینو نیمګړتیاوې ولې نه وایه؟ هغه ورته ویلي د مجاهدینو په نیمګړتیاو زښته ډېر منافقان لګیا دي، ما ته ضرورت نشته چې نیمګړتیاوې ووایم. نو زه به د اسلامي امارت د نظام مثبت کارونه درته وایم. نیمګړي ته خو تاسو ناست هغه د پلانکي چې طالبانو د ونې خاښ مات کړ، هغه د ترافیک موټر ته لار نه ورکوي، هغه د پاشاپخانه کې هغه ډاکټر دا وکړه. بس دغه نیمګړتیاوې تاسو وایه زه تې وروره بله، موږ ته هېڅ ضرورت نشته.
او جنرال صاحب څه وایي او که نه وایي، خو دا خبره خو ضرور کړي چې 2 ښځې وکړي، 3 وکړي، 4 وکړي. فهیم صاحب اجازه راکړه دغه چا چې یوه کړې ده څه شی وکړه په اروپا کې هغه یوه یې خو ساتله نه ده، خو خدای د هغه اوس 50,000 ښځې په اروپا کې طلاق شده دي. سهار شپه 2 خوري خو خدای ده. دوی په لایفو کې ښځې کوي او طلاقوي یې. افلاني پټه ښځه وکړه، افلاني طالب پټه ښځه، افلاني طالب پټه ښځه وکړه. اوس سړی مونږ چې براله وکړم اوس مو نه پرېږدی. کاست عشقي راوړل شوی، کاست عشقي سهار به عاشقي کې. جنرال صاحب دا خبره دلته د موږ ولې نشو کولی، تاسو یې کولی شئ. دا خلک ولس داسې وایي چې مخکې ولې نشوې کولی، چې اوس یې که وزګار نه وی یا پیسهداره نه وی، بله څه خبره والا ولس هم ځکي ورته وایي هغه مناصره په فرد د هغې کې زور نشېږي نه زور ده ولس هم ښه خبره کوي، ولس هم ښه خبره کوي. په دې 20 کلن انقلاب کې ولاکه موږ د یوې ته چاپري کیو. وروره ګوله کاډه به په شا وه، کله به په یو سوړه ننوتلي وو، کله به په بله سوړه ننوتلي وو. صفا او په سکنده به یې وایو تاسو به کباب په شراب ډانسونه او دیموکراسي د هروالي یوه معاون ستاره او کیسه وه. وروره ګوله نو تاسو په ودونو څه کوه؟ مونږ خو وروره ګوله په هغه وخت په مونږ یوه هم زیاته وه، ځکه چې رسیدګي هم نسو کولی. یوه شپه به هم په یوه جي کې وه، بل به هم په بل جي کې وه، بل به هم په بل جي کې وه. اوس وروره ګوله زه په خپل هغه وخت مې واسو درلودل مې ما ډېر پخوا 2 ښځې کړې وې. اوس ولې کارخانه مې وه، ښه کاروبار مې اوس هم چا تړلی نه یم، ښه کار کوم، ښه روزګار کوم، ښه پیسې ګټم، ځان ته هم کوم، یو 5 کسو نورو ته هم ودونه کولی سم. اوس خو خدای پاک دومره یو کرامت راکړی د مجرد په سر لاس کس کم سبا په ښځه اوښتي. هغه د کرامت کې شک نشته یا کرامت کې راغلی او اتل هم داسې لاړه کش کې د لاس پې کش کړی وی. په تا ته خو ضرورت نه وي، تا خو یوه لرې، نو دویمه څه کوې ته؟